بسم الله الرحمن الرحیم. د 15 کلونو په تیریدو سره د طالبانو پر وړاندې د وسلوالو مخالفتونو سرکونه یو څه زیات شوي دي. حد اقل دوه جبهې ادعا کوي چې عملا د طالبانو پر وړاندې جګړه کوي او وخت نا وخت د ځینې امنیتي پیښو مسؤلیت هم اخلي. البته دا دوه ډلې جلا دي له هغه نورو ځینو ترهګرو ډلو نه چې هغه لکه داعش او هغه چې هغوی په عمومي ډول باندې امنیتي پیښې رامنځته کوي په افغانستان او په نورو ځایونو کې. ولې هغه چې وایي موخه د طالبانو سره مقابله ده او د طالبانو پر وړاندې وسلوال مخالفت دی، اوسه پورې دوه جبهو دا ادعا کړې چې عملا په میدان کې حضور لري. ځینې نور ادرسونه او جبهات هم شته چې هغوی ویلي لا یې عملا جګړې ته لاس نه دی وروړی، ولې په پلان کې لري. او تر ټولو مهمه بیا وزن لرونکي سیاسي جهتونه ښه یا بد، ولې په هر حال باندې هغوی تر دې دمه پورې د جګړې پلویتوب نه کوي، یا په بله معنا هغوی د هغه اقداماتو ملاتړ نه کوي چې جګړه کوي عملا او د طالبانو پر وړاندې یې وسله پورته کړې ده. مثلا تر ټولو تند ادرس د مقاومت عالی شورا ګڼلی شو چې هلته د جمعیت، وحدت او ځینو نورو هغو ګوندونو چې د طالبانو سره د نږدې شاوخوا 3 لسیزو د مخالفت مخینه لري، هغوی لا تر دې دمه پورې وسلوال مخالفت نه دی تایید کړی. دغه رنګه ځینې د جمهوریت د مهال سیاستوال او یا چارواکي بیا عملا دغه جبهات او یا جګړې ردوي، سربیره پر دې چې طالبان سره مخالفت لري. هغه څه چې په دې مقطع کې تر ټولو زیات د بحث وړ دي یا په بله معنا د ولس په انظار کې مشکوک دي، هغه دا دي چې ښه سمه ده، د طالبانو له کړنو څخه فوق العاده نارضایتي به موجوده وي او په دې اساس به ډیر خلک یا سیاسي بدلون غواړي یا به طالبان اصلاح غواړي یا به قطعا د طالبانو ژور سیاسي بدلون غواړي او د طالبانو پر ځای د یو بل سیستم او نظام رامنځته کېدل غواړي، هر څه به غواړي. ولې هغه څه چې دغه جګړه ییز ادرسونه یې خلکو ته ورکولی شي هغه څه دي؟ د دوی د موخو په باب شکونه موجود دي. د دوی مخالفت د طالب سره رښتیا د خلکو د هغه غوښتنو او تقاضاو پر بنسټ ده چې خلک یې د طالبانو سره د مخالفت د اساس په توګه لري. ځکه ډیر خلک دا ادعا کوي چې دغه جبهات خپله داسې تګلارې د لري او داسې اشخاص پکې دي چې هغه افغان ولس ته مطلوب نه دي. دویم بحث دا دی چې دغه جبهات هیڅکله د پاکستان پر وړاندې یو څرګند دریځ نه لري، حتی په هغه مواقعو کې چې پاکستان عملا افغانان وژني، افغانانو باندې بمبارد کوي. او اوس مهال ځینې ادعاوې داسې موجود دي چې همدغه جبهات او همدغه ځینې ادرسونو مخه کړې پاکستان ته، او پاکستان هم په دریځونو پر سر باندې وخت نا وخت په ضمني توګه دا تاییدوي چې دغه وسوال مخالفینو ملاتړ کوي، ځای ورکوي. ځینې ریپورټونه داسې هم شته چې کوښښ کیږي د چترال لارې بدخشان ته دغه ګروپونه تمویل سی او بالاخره یو ناامني په دغه دهلیز یا کوریډور کې رامنځته شي. آیا دغه وسلوال مخالفتونه د ولس استازیتوب کوي؟ موخې د ولس استازیتوب کوي؟ ملاتړ یې څوک کوي؟ څومره ظرفیت لري؟ څومره سیاسي ظرفیت لري؟ څومره نړۍ پرې باور کولی شي؟ څومره افغانان پرې باور کولی شي؟ څومره طالبان چلنج کولی شي؟ سلام، وخت مو بخیر. د رڼا لید خبرونه زه میرویس سانکزی ته وړاندې کوم. دوه محترم میلمانه را سره خبرونه کې ګډون لري. د ستراتیژیکو څېړنو د نړیوال مرکز مشر ښاغلی ډاکټر عاطف مختار او د لوګر د پخوانۍ ولایتي شورا مشر ښاغلی حسیب سانکزی، دواړه میلمنو ته ښه راغلاست وایم. مختار صاحب، پیل له تاسو څخه کوو. دغه مخالفتونه د هغه اهدافو دپاره کیږي د کوم دپاره چې یوه لویه برخه د سیاسونو او یا حتی ولس د طالبانو سره مخالفت لري؟ یعنې هغه څه چې دغه جګړه یې د دغه جبهاتو او طالبان ترمنځ رامنځته کړې ده ولسي رنګ لري؟ سلام او احترام تاسو ته استاد درون میلمه ته. کوم جبهات؟ مقاومت، آزادی او دغسې نور نومونه. او دا چیرې دي؟ او دوی ادعا کوي چې په بدخشان او ځینو نورو ځایونو کې وخت نا وخت امنیتي پیښې، البته ادعا کوي، نه شي تاییدولی. زما باور دا دی چې د مقاومت او د آزادۍ د جبهې په نوم په سوشل میډیا کې یو څه شتون لري. د افغانستان په جغرافیه او د افغانستان په واقعیت کې هیڅ شی شتون نه دی. افغانستان لپاره یوازینی تهدید هغه داعش دی چې هغه مرکز او آدرس او سپانسر هم د افغانستان خلکو ته او هم د افغانستان ملت ته معلوم او مشخص دی. له بل اړخه
دوی د پاکستان د لابیو او د استخباراتو په لمسون داسې یو روایت منځته راوړي ګواکې چې افغانستان لپاره دوی تهدید دي. حقیقت دا دی چې دغه دواړو ګوندونو مشران په لندن کې اوسېږي، په عیش او اشراف سالاري ژوند کوي، د افغانستان د ملي ګټو پر تضاد او مخالفت غواړي په افغانستان کې استخباراتي او نیابتي جګړو ته لمن ووهي، او په حقیقت کې دوی هیڅ حضور فزیکي نه لري. خو که دوی د داعش سره لاس یو کړي وي، داعش ته امکانات مساعد کړي وي، د پاکستان او داعش او د جبهه مقاومت او د جبهه آزادي ترمنځ کوم اتحاد منځته راغلی دا یو جدا خبره دی او جلا خبره ډاکټر صاحب خو د د دوی افغانستان ولې په ردوي واقعیت کې ولې ردوي کله چې دوی راځي وایي چې زه د حقونو د ازادۍ او د دغه د مسایل لپاره جګړه کوم او د هغه څه لپاره جګړه کوم چې دوی لکه خپل مخاطبین ته وایي چې تاسې هم له طالب سره مخالفت لرئ، نو وایي چې نو تاسې نه ازادي کوئ خو موږ دا دوی جګړه کوو. اوس لږ رسنیز فعالیت زیات شوی ده، ولې باید رد کړئ؟ مثلا دلیل مو چې دوی ردوي څه دی؟ ازادي خو دوی تر پښو لاندې کړی، ازادي خو دوی له منځه وړی. د افغانستان د سیاسي هویت سره خو دوی په تضاد کې واقع دي. د افغانستان ځمکنۍ بشپړتیا دوی نه مني، د افغانستان د سیاسي هویت سره دوی مخالفت کوي، د افغانستان د خلکو دښمنانو او ملکونو سره دوی رابطه لري، د استخباراتو سره دوی نه ناسته ولاړ لري. هغه خلک چې افغانستان یې په تیرو 500 کلونو کې وران کړل او دوی نن په صف کې ولاړ دی، موږ دا رد نه کړو، مخالفت یې ونه کړو، څه باید وکړو؟ د دوی څنګ کې ودرېږو، د دوی خبرې تایید کړو، د دوی خبرې د افغانستان د ملت خبرې دي، ورشئ د دوی پاپولاریټي او د دوی محبوبیت د افغانستان د ملت او د خلکو نه واورئ. په همدغه حکومت کې چې دوی په دې تیرو 100 کلونو کې غوښینه ونډه یې درلود، څه کار یې وکړل؟ داسې یو کار تاسو ښودلی شئ چې هغه د افغانستان د بقا او سلامت لپاره، د افغانستان د ملي ارزښتونو لپاره، د افغانستان د سیاسي هویت لپاره پرون او نن مفید و. همدغه خلک چې دا نن د مقاومت خبرې کوي، پرون یې د روسانو سره قرارداد وکړل او د روسانو د قرارداد په نتیجه کې د ډاکټر نجیب د مذاکراتو او د سولې طرحې ناکام کړ. همدغه خلک هم د امریکایانو په ټانګونو سپور کابل ته داخل شو، او همدغه خلک چې تر پرونه د پاکستان مخالفت خبرې کول، نن د پاکستان په اوږو غواړي افغانستان ته یو بل استخباراتي او نیابتي جګړه داخل کړي. آیا د افغانستان ملت به دوی بدرګه کړي؟ دوی به ومني؟ دوی د افغانستان په تاریخ هغه تورې څیرې دي او هغه خلک دي چې د افغانستان ملت به یې هیڅکله ونه بخښي. کله چې د عدالت خبرې کوو، بله ډاکټر صاحب اجازه راکړئ پوښتنه وکړم، ولې هغه سیاسون چې هغوی هم هوبهو مخالفت، یو ډیر شدید مخالفت له طالبانو سره لري، ما مخکې په مقدمه کې ویل لکه د مقاومت عالی شورا د استاد سیاف د دغسې ځینې نور جهادي او پخواني شخصیتونه دي، هغوی دغسې حرکاتو سره موافق نه دي، حداقل علني ملاتړ یې نه کوي. هغه دلیل چې دغه د طالبانو د مخالفینو صف یې پراګنده کړی ده، منشعب کړی ده، هغه څه دی؟ درې خبرې دلته تر ټولو مهم دی. اول دا دی چې افغانستان او د افغانستان جغرافیه جګړې ته آماده نه دی. افغانان د هیڅ چا تر جنډې لاندې دوباره حاضر نه دی چې خپل کور وران کړي. د مقاومت عالی شورا چې کوم فیصله دی د هغه نه موږ حمایت کوو. هغه دی وایي چې موږ په افغانستان کې ملي اجماع غواړو، تفاهم او تعامل غواړو، په د افغانستان په جغرافیه کې استخباراتي او نیابتي جګړه نه غواړو، خو دا د افغانستان د ملي ګټو په رڼا کې صحیح او درست فیصله دی. هغه خلک د ګوتو په شمیر ځینې خلک چې جګړې غواړي، علت دا دی چې دوی د قدرت پر ګدۍ نه دي ناست، علت دوی دی چې دوی د 100 منزل نه لاندې غورځېدلي، پښې او لاس مات دی، موټر ورنه اخیستل شوی، تجارت ور بند شوی او په میلیونونو ډالر اموال او جایدادونه په افغانستان کې پاتې. دوی د لپاره د جنگ موضوع پورته کوي. پات شو د عدالت خبره. هو موږ په افغانستان کې عدالت غواړو، خو په افغانستان کې جګړه نه غواړو.
مونږ په افغانستان کې یو ملي شورا ستره لویه جرګه چې د افغانستان د ملي ګټو په رڼا کې د افغانستان د بقا لپاره مفید او موثري مونږ غواړو. مونږ هم غواړو چې په افغانستان کې د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه خلاص شي. مونږ هم غواړو چې د افغانستان خلک او د افغانستان نظام دی د افغانستان لپاره یو ستراتیژي ولري او د ملي ګټو په رڼا کې د افغانستان لپاره یو تعریف ولري، د پاکستان د جګړو لپاره د یو تعریف ولري. خو په هیڅ صورت کې موږ د هغو ګوندونو او د هغو افرادو تر شا نه درېږو چې پرون هم د افغانستان په ورانۍ کې لاس درلود، نن هم د پردیو استخباراتو د پروژو برخه دی. هر نیابتي جګړه او استخباراتي جګړه د افغانستان په کانټکس کې او د افغانستان د ملي ګټو په رڼا کې د افغانستان سره په تضاد کې واقع دي. افغانان جنگ نه غواړي، افغانان ملي اجماع پر بدیلو غواړي. لارو حتما بیا غږیږو چې فشار بیا نو څه دی که دا جګړه انتخاب نه دی. مننه، بیا هم تاسو سره ګرځو. ښاغلی ستانکزی، دغه د جګړې انتخاب ځینې ادعا کوي چې دا وروسته له هغه چې دوی مثلا یو وخت کې ما واورېده چې احمد مسعود له ښاغلي متقي سره دوی کتلي وله په ایران کې، او بیا داسې ادعا وشوله چې ګواکې دواړه لوري توافق ته نه دي رسېدلي، او طالبانو چې څه غوښتل هغه مطلق د یو تسلیمۍ په معنا وله، او دا لامل شو چې بیا دغه جبهات لاړ شي جګړې خواته. په هر صورت باندې هغه څه چې یو شمېر سیاسون، مثلا ما د ښاغلي اتمر خبرې واورېدې، د ښاغلي داوزي خبرې مو اورېدې، د ښاغلي ډاکټر صاحب غني خبرې مو اورېدې، د دوی ټولو چې واورې په یو ډول د دغه جنګي حرکاتو په وړاندې خاموشي، حتی طالبانو مخالفین، جدي مخالفین ډېر نه تاییدوي. هغه څه دي چې پر دغه جنګي ادرسونو باوجود د ټولو مخالفتونو چې طالبانو سره یې بعضې لري یا خلک یا سیاسون، ولې بیا هم پر دغه جنګي ادرسونو باور کم دی؟ دلیل څه دی؟ سلامونه قدرمن ستانکزی صاحب، تاسو ته د تاسو ډېر درون مېلمه ډاکټر صاحب مختار ته د ډاکټر صاحب خبره په تایید باندې. ګورئ، افغانستان د افغانانو مشترکه کور ده، او متاسفانه نن په افغانستان کې کوم کسان چې حاکمان دي هغه دوی یو ډله ده او یو ملي اجماع ته موجود نه ده، مردمي حکومت نشته، او دا باندې ټول افغانان پوهیږي او په ده باور لري. راځم پر ده باندې چې ځینې د افغانستان پخواني مشران یا سیاسیون یا هغه فرد، هغه افغان چې نه غواړي چې نور په افغانستان کې جګړه وشي. ګورئ، موږ 80 کاله د جګړې ترخه تجربه درلوده په افغانستان کې. متاسفانه د موږ همیشه چې 10 یا 15 کالو کې هر انقلاب یا سقوط راغلی ده، د موږ خلک پکې متضرر شوي دي، د موږ علمي کادرونه یا له هېواد نه وتي دي یا دننه متضرر شوي دي. د موږ هغه اساسي قشر چې ځوانان دي چې د افغانستان د راتلونکي لپاره په هغه باندې سرمایه گذاري شوې ده، هغه یا د همسایه هېوادو په غرونو ځنګلو کې له منځه تللي، یا په بحرو کې په اوبو کې ډوب شوي دي، یا که بهر ملکو ته رسېدلي دي. په ډېر بد حالات کې ژوند کوي. صحیح ده چې هلته به نسبتا سکون و رفاه به وي، هغه شاخه کارونه ټول موږ مهاجر کوو په دغه هېوادو کې، او د راتلونکي لپاره ډېر کم فیصدي هغه ځوانان چې له هېواد نه وتي دي هغه دوی ته د درس تعلیم زمینه برابر ده. دا یو واقعیت ده، د افغانستان نننی واقعیت ده. راځم پر ده باندې چې جګړه ولې نه غواړي. جګړه د ما په نظر کوم دوستان چې زه ورسره بحث کوم همیشه په ریکارډ مجالسو کې یا نږدې نه، اساسي تشویش دا ده چې په افغانستان کې یو نوې جګړه د موږ د همسایګانو لخوا یو مشخص د پاکستان چې همیشه د افغانانو په سر باندې پروژه اخیستې ده، بیا هم یو نوې پروژه ډیزاین کړې ده چې هغه داعش ده. د داعش د راتګ لپاره یا د داعش د جنگ لپاره په افغانستان کې چې افغانستان خلک 99% مسلمانان دي، نو د هغه لپاره یو موږ باید یو داسې حکومت ولرو چې هغه اسلامي حکومت چې هغه د دغه فتنې مخه ونیسي. جګړه زمینه دته برابروي چې دننه په افغانستان کې داخلي جنگونه شروع شي، افغانستان په منځ کې په اقوامو منځ کې تفریقې ایجاد شي. حتی دا اوس چې زه تاسو سره خبرې کوم، دا څو وخت تاسو په مجازي دنیا کې یا د هغه کسانو
چې پرون افغانستان ته د مهاجر په شکل راغلي وو، هغه بومي خلک چې د افغانستان په ګوټ ولایاتو کې په خاورې کې اوسېږي، ازبک، تاجک، ترکمن، پښتون، هزاره، هغه بومي خلک چې په شمال کې وو یا په جنوب کې یا په شرق یا په غرب کې، هدف مې د هغونه نه ده. هغه کسان چې د امان الله خان په وخت کې تاسې هغه یو د ده اساسنامه یا هغه وخت کې د مهاجرینو یو کړنلاره جوړه کړې وه، هغه که وګورئ ځینې کسان ځینې ډلې په افغانستان شمال ته راغلو چې هغه دوی باعث د ده شول چې نن د امان الله خان حکومت وړاندې کړي او نن هم د استخباراتو په لومه کې دي او د افغانستان خلک دا اوس هم د افغانستان د خلکو په منځ کې نفاق اچي. هغه ډلې موږ ته پخوا هم خطرناکې وې، نن هم خطرناکې دي. مخکې تاسې په خپله خبره کې یادوري وکړه د ولسمشر غني هغه کوم پلانونه چې د افغانستان د توسعې لپاره وو، د اقتصادي د محاصرې د ماتولو لپاره وو، چې تاسې ګورئ عملا 15 کاله د طالب په حکومت کې هغه محاصره په هغه وخت کې د ولسمشر غني په هغه کارکرد باندې ماته شوه. افغانستان نسبتا خودکفا ده، نه د پاکستان لارې ته اړتیا لري که اوس لاره بنده ده، نه د بل هیواد، او حتی د واخان لاره چې یوازینی هیواد موږ یې چین سره د ځمکې لاره درلوده، ولې کار هم پرې نه و کړی، وصل شوی نه و. نن د هغه خبرې کېږي، هغه لاره نسبتا وصل شوې ده. دا هغه برنامه چې ولسمشر غني په 15 کالو کې هغه یې وکړو او باقي مانده یې ډېر کم کار ته اړتیا درلوده چې شوي دي. نو نن دغه تهدیدونه چې افغانستان ته متوجه دي د افغانستان د خودکفایي نه پوښتنه دا ده سانګزی صاحب چې د دغه تهدیدونو زه دا یې شاو خواته پرېږدم، زه هغه حرکتونه چې د طالبانو سره د مخالفت پر اساس راغلي وسله یې راخیستله وایي چې موږ طالبانو سره جګړه کوو، اوس که دوی د پاکستان لمن تولیدلي یا د بل چې هغه خو یو بل بحث دی. زه وایم چې ولې دغه ډلې نه دي توانېدلي چې د خلکو تایید له ځانه سره واخلي؟ لا یې هم د طالبانو مخالفین هم همدغه ډلې ردوي. دوی کې مشکل څه دی؟ یعنې تمویل کې مشکل دی، د چا لخوا چې ملاتړ کېږي هغې کې مشکل دی، برنامه کې مشکل دی، دا چې جګړه غواړي دا خپله مشکل دی. عیب د دغه جنګي ادرسونه څه دی؟ ګورئ استخباراتي ډلې یا هغه ډلې چې وسلوال جنګونه کوي، یو خو دا ده چې هغه وخت انتظار دی چې مخکې له هغه نه هغه کومې برنامې چې د افغانستان دننه د خلکو په منځ کې نفاق واچول سي، د افغانستان د خلکو په منځ کې ټوټې کېدل پیدا شي، دا ډلې مؤثر نه تمامیږي. دا وخت هم ثابته کړې ده او یو پلان هم سه جوړیږي. تنها دا نه ده چې عاجل دوی باید جګړه وکړي. جګړې لپاره امکانات ته اړتیا ده، جګړې لپاره شته وخت جګړه کوي، یو هیواد یو ځای به لري چې خپل هغه کوم کسان دي چې هلته ټپیان کېږي یا امکانات لوجستیکي مسایل ورته رسوي باید یو مرکز ولري. نو دننه افغانستان کې دغه خلک دغه توانایي او دغه مرکز نه لري. بله موضوع دا ده چې نړۍ کې دا اوس د افغانستان په اړه کوم مجالس چې کېږي چې د ځینو زه هم شاهد یم، نړۍ په افغانستان کې نور جګړه نه غواړي. صحیح ده چې یو سیستم غواړي چې هغه د خلکو په ارادې باندې راسي، ټول افغانان باید راټول شي او هلته د افغانستان لپاره یو مشترک نظام جوړ کړي. دا د ټول افغانانو غوښتنه هم ده او ځینې هیوادو سره چې مجالس کېږي د هغو هم دا اراده ده او د باندې کار کېږي. دا اوس ډېر ګروپونه دي، یو هغه ګروپونه دي چې متاسفانه همیشه د خپل د بقا لپاره د خپل د شخصي ګټو لپاره هلته کار کوي. یو هغه افغانان دي، واقعي افغانان چې هغه د افغانستان دایمي حل غواړي، افغانستان نه غواړي چې نور جنګ ته لاړ شي، ټوټې کېدلو ته لاړ شي. هغه بحثونه کوي، نړیوال سازمان سره هم بحثونه کړي، اروپایي اتحادیې ملکو سره هم یا استازو سره هم بحثونه کړي دي، استرالیا یا نور نړۍ هغه تاثیرګذاره هیوادونه چې موږ افغانستان لپاره د مثبتو اړیکو لپاره اړتیا لرو هغو سره بحثونه شوي دي او دا واضح شوی ده چې نور په افغانستان کې څوک جګړه نه غواړي او که راځي نظام هم
تبدیلیږي، یعنی یو مردمي د نظام راځي. د ملاتړ په هکله کې لږ څه ووایاست. تاسې یو وخت کې ویلي بوله چې ګواکې ځینې ډلې تللي دي هاخواته، بیا وروسته ښاغلي نبیل د ملي امنیت پخواني مشر ویلې چې داسې یو قصه شوې ده. بیا وروسته ځینې نور رسنۍ هم دا راپورونه ورکړله او خپله دوی هم رد نه کړله چې عتیق الله بریالی او ځینې نور کسان د مقاومت جبهې په ادرس تللي دي یا د ځینو نورو جبهاتو په ادرس تللي پاکستان سره خبرې کوي. حتی پلان لا دا دی چې چترال کې ورته ځای ورکول شي او داسې بدخشان ته ولېږول شي. څومره د پاکستان ملاتړ د دوی تر شا شته؟ طبعا تاسې ستانکزی صاحب لیدلی دي د رسنیو له طریق نه، د دوستانو له بحثونه په نړیوالو رسنیو کې د خلکو چې نن د پاکستان سره یو ځای شوي دي، عملا هلته دننه په افغانستان کې په پاکستان کې کنفرانسونه ایجاد کړي دي، دوی د دوستي لاس ورته اوږد کړی ده، بحثونه لري. دوی حتی د ایران نه ځینې کسانو ته دعوت ورکړی چې تاسې له ایران نه لاړ شئ پاکستان ته. یو هغه ده چې ایرانیانو د اوس لپاره هغه کوم خلکو ته چې ځای ورکړی د هغه یې ساتلي د هغه جلا باز د یا د دې لپاره چې طالب ته نږدې ده، نه غواړي چې طالب ته کوم ضرر ورسېږي، خلک یې ساتلي، یا د راتلونکي لپاره چې هغه فارسي کې وایي چې روز مبادا لپاره که چیرې روابط خرابېږي یا بل نوې ګټې لپاره کوم پلان جوړوي، دا خلک یې ساتلي. دا یو واضح خبره ده په زموږ په همسایه هېوادو کې. ولې مهمه موضوع دا ده چې د هغوی موخه او خبره واضح ده چې وایي چې موږ د طالب په مقابل کې نظامی جګړه کوو، هغه که پاکستاني، هغه که هر څوک موږ ته لاس اوږدوي، موږ ورسره دوست یو، ځکه چې طالب د وهلو لپاره، د طالب د محوه کولو لپاره موږ ته هیڅ شی مهمه نه دي پراته د موږ د هدف نه، او که پاکستاني که هر څوک دي. ولې په عین حال کې په 20 کاله جمهوریت کې د همدغه خلکو شعارونه موږ تاسې اورېدل چې مرګ په پاکستان به یې ویلې، د پاکستان په ضد به یې خبرې کولې، او نور خلک هغه خلک چې په وطن باندې ماین وو هغه یې متهم کول. ښه خبره دا وه چې په دغه 4 کالو کې یعنی دغه یو شی معلوم سو افغانانو ته چې هغه خلکو چې تر ډېرو مرګ په پاکستان وایي یا د پاکستان پر ضد یې خبرې کوله، نن هغه د خپل د پاکستان موري دي او کرا ښکاره کېږي، او دا ولس ته یو ډېره ښه خبره ده او ټول افغانانو ته. ډېره مننه سرجر صاحب، بیا هم تاسو راګرځو. ډېره مننه. ډاکټر صاحب تاسو مخکې ویلې چې ښه جګړه حتی ځینې سیاسي ادرسونه هم نه غواړي او جګړه انتخاب نه دی، بالکل اهداف لرو او د طالب سره موافق نه یو او د هغې د اهداف تحقق دپاره باید کار وشي، انسجام رامنځته شي، دا وشي هغه وشي. غوښتنې، سیاسي فشار، راټولېدل دې که نتیجه ورکولی، دا خبر ته زه نقلوم البته دغه وسلوالو مخالفین له ادرسه چې طالبان سره ورسره مخالف دي، که یې نتیجه ورکولی وای 15 کالو کې به تاسې نتیجه اخیستوله. کله چې د سیاسي تفاهم ټولې دروازې بندې دي، تاسې څنګه کولی شئ چې وسلوال مخالفت هم رد کړئ؟ اوس همدا د پوښتنې په بڼه، آیا سیاسي فشار پر طالبانو باندې د یو ښې راتلونکي او ښه تفاهم دپاره نتیجه ورکوي؟ نه، قطعا نه، قطعا نه. جګړه چې په اوږه د پردۍ اسلحه وي او ته د افغانستان د دښمنانو له ادرس راځي په افغانستان کې جګړه غواړي، هیڅ شرعي، دینی، اخلاقي بیس او بنسټ نه لري. د کوم روایت تر سوري لاندې چا سره جنګي؟ په افغانستان کې کوم خارجي حکومت کوي؟ طالب افغان نه دی. یعنې دغه استدلال چې ته راځې په افغانستان کې جګړه کوي د ده لپاره چې طالب ده ته وادار کړي، اړ یې کړي چې باید مذاکراتو ته حاضر شي، ته باید جنګ وکړي. هدف او اصلي مقصد دا دی چې ته په دې قدرت په ګدۍ کې نه، ته هم په دنیا او هم په د ملت په مخ کې او هم په نړیوالو سټیجونو کې مافیا معرفي شوی. په میلیونونو ډالرو مو د افغانستان نه وتښتو. په افغانستان کې د غصب، چور، چپاول، غلا، وهل، ترور نه بل څه دنده دوی درلود. هغه چې دوی د افغانستان لپاره کړي څه دي؟ په دې لحاظ هیڅ ډول جګړه د هر جنډې تر سوري چې لاندې په افغانستان کې توجیه کېدلی نشي. هر ډول جګړه هم منتفي دی او هم د افغانستان د ملي ګټو سره په تضاد کې دی. خو که ملي اجماع لپاره کار کوي، ملي اجماع لپاره به داسې کار کوي چې ته یو سالم مبارزه به کوي. سالم مبارزه معنا دا دی چې ته د افغانستان په جغرافیه کې لاړ شه مبارزه وکړه. مبارزه چا مخه نیولې ده او مبارزه کولی نشي.
په د یو جناب یې چې دا اوس افغانستان ته لاړ شي په زرګونو انسانان عریضه کړي، د خلکو مځکې اخیستي، کورونه اخیستي، د خلکو مالونه یې لوټ کړي. آیا دوی کولی شي چې د افغانستان د ملت استازیتوب وکړي؟ دویم موضوع د ډاکټر صاحب اشرف غني پر ضد چې دوی تبلیغات کوي و اصلي اساسي او بنیادي وجه یې دا وه چې ډاکټر صاحب غني د لنډغرو سره په مخالفت کې و. هغه د افغانستان بقا ته ژمن و، په ده ژمن و چې افغانستان باید د نړیوال انزوا نه ووځي او داسې یو میکانیزم باندې کار وکړي چې هغه د افغانستان د بقا لپاره سلامت او درست وي. دوی د داوودزی صاحب تخریب هم کوي، د اتمر صاحب تخریب هم کوي، د نورو پښتنو مشرانو تخریب فقط د خپل سلیقې پر اساس او د قومیت پر خاطر دوی تخریبوي. په ده اساس د افغانانو دریځ دا دی که نن دوی په سوشل میډیا کې په ترکیه او نورو ملکونو کې د ترکستان او خراسان او بدخشان او یو بل آستان موضوع مطرح کوي، دا خوب دی، یو خیال دی، یو محال دی. دویم موضوع دا دی چې افغانستان داسې یو کیک نه دی چې ته یې واخلې او ټوټې کې او ویې خورې. روسانو هم همدا کار وکړ، په 15 برخو وویشل سو. امریکا هم د شپې د افغانستان نه وتښتېد. هغه خلک چې د تجزیې خوبونه ویني او د تجزیې لپاره کار کوي، د پردیو استخباراتو لپاره کار کوي، د پردیو اجنډا لپاره کار کوي، هغه دوی ته وایو چې افغانستان د ټولو افغانانو کور دی، خو د ببرک کارمل او د شاه شجاع کور نه دی. افغانان، ازبک، ترکمن او تاجک او هزاره او ایماق، پشوي، نورستاني ورونه دي، تر هغه وخته پرې چې د افغانستان سیاسي هویت ته په درنو سترګو وګوري. دویم موضوع دلته دا دی، همدوی چې نن د افغانستان سیاسي جغرافیه تخریبوي، د افغانستان ستر اسلافو ته اهانت او توهین کوي، همدوی د پردیو استخباراتو له ادرسه څو کسان به ځایونو کې لیږي، وایي چې افغانستان کې جګړه راوړي. افغانستان داسې فری ځای ده چې ته بکیارډ دی ده، ته غواړې هغه استعمال کړې. نه خیر، قطعا داسې نه دی. هغه څه چې کله چې تاسو ډاکټر صاحب ګواښ ردوئ یا د تهدید په حد کې نه بولئ، زه یو مثال درکوم. هغه ادرس چې دوی تر شا ولاړ ده او هغه ادرس چې پر دوی حساب کړی دوی خپل غیږ کې نیولی دی، زه اوس مثلا دغه تازه موږ ته له ترکیې څخه یوه سیاسي سرچینې، یوه کره سیاسي سرچینې، یو افغان سیاسي سرچینې موږ ته ویلې، مستند یې ویلې چې د مقاومت مشرانو د خپلو ناستو په دوام سره یو بله ناسته بیا په ترکیه کې غالبا یو هفته مخکې ویلې، شاید یا شوي یا کیږي د مقاومت د مشرانو ترمنځ او د آیسای د مهمو مشرانو ترمنځ. کله چې هغوی راځي دوی څخه د وسیلې په توګه کار اخلي او د دوی ترمنځ یو اتحاد رامنځته کیږي، دا یو ګواښ نه رامنځته کوي؟ دا په هغه صورت کې کیدای شي چې خپله پاکستان دننه ځان ته مشکلات ونه لري. پاکستان د بلوچستانو سره عملا په جګړه کې داخل دی. پاکستان د پښتنو سره ستونزې لري. پاکستان منتخب ولسمشر جیل ته اچولی. دا چې ته دننه په کور کې دومره مشکلات لري، د ده لپاره چې سناریو بدل کړي او د افغانستان لپاره تهدید واقع شي، دوه موضوع باید دلته په ستراتیژیک لحاظ وڅېړل شي. اول موضوع دا دی چې افغانستان پرونی افغانستان نه دی. د افغانستان نسلونه او نوی نسل په شمول د طالبان نور څوک نشي غولولی. پاکستان په خپل ډبل گیم کې خپله گیر راغلی. پاکستان کې هره ورځ څو بمونه چوي او په سلګونو د دوی فوجیان وژل کیږي. د ده لپاره چې د پاکستان د غلط استراتیژۍ په نتیجه کې خپل پاکستان اور اخیستلی. دویم موضوع دلته دا دی، څومره چې دوی د پاکستان سره نږدې کیږي دومره د خپل ملت سره په واټن کې راسي. تاسو ولید هغه خلک چې د پاکستان له ادرسه مبارزه کول نن ملت ته منفور دي. موږ باید د ملت محور سیاست په نتیجه کې مبارزه وکړو. کور او ګور مو باید افغانستان وي. د افغانستان ملي ګټې موږ ته باید تر هر څه ارزښت ولري. موږ دته نه ګواښ وایو،
او دویم موضوع دلته په نړیوال سټیج کې تاسو دا موضوع وګورئ. پرون روسان اعلان وکړل چې د افغانستان نه ځینې ډلې که زموږ لپاره هدف داعش و تهدید دی، یعنی موږ باید د طالبانو ترڅنګ ودرېږو. مفهوم یې دا دی چې چینایان او روسان په ستراتیژیک لحاظ د طالبانو سره او د افغانستان د اوسنی نظام سره ولاړ دی. ترکمنستان او ازبکستان او قزاقستان او قرغیزستان عملا ورسره درېدلي. ایران د طالبانو سره ښه تعلق لري. په دې لحاظ افغانستان ځان ته په دې سیمه کې کاونټر پارت پیدا کړی. دویم موضوع امریکا دی. امریکا سره افغانان نور جنگ نه غواړي. د امریکا سره د تعامل او تفاهم ژبه یې شروع کړی. طالبان د هیڅ شي نه افغانستان د هیڅ یو ګاونډي لپاره تهدید نه دی. دا نور ګاونډیان دي چې زموږ لپاره تهدید دي، بلکې موږ د ګاونډیانو د غلطو ستراتیژۍ په نتیجه کې اصلي قربانیان افغانانو. خو نن سناریو بدل شوی. نن افغانستان په دې هیجنګ ستراتیژي باندې یا د افغانستان په ملي ګټو باندې پیږي. بنان وخت چې کله مونږ وایو جګړه د افغانستان د قضیې او د معضلې د حل لاره نه دی، وجه یې دا ده چې مونږ پیږو چې دا صلاح پردی دی، د بل چا طرحه کړی د بل چا له ادرس افغانستان ته راځي. هر ډول نیابتي استخباراتي اطلاعاتي جګړې د افغانستان په جغرافیه کې د افغانستان د ملي ګټو سره په تضاد کې دي. ډیره مننه. موږ د طالب نه په دې هکله هم حمایت کوو او حمایت مو په دې خاطر دی هر هغه شخص او هر هغه جهت چې د افغانستان په جغرافیه کې استخباراتي او نیابتي جګړه راوړي، موږ مجبور یو خپل ملت د استخباراتي جګړو په هکله هم بسیج کړو او هم خپل دریځ مشخص ولرو. ډیره مننه. ستانکزی صاحب که غواړو یوه سمه لاره انتخاب کړو، اوس مثلا درې انتخابات، یو چې تر ټولو مناسب ښکاري، تر ټولو اسانه ارزانه او ممکنه بریښي، هغه دا دی چې طالبان تمکین وکړي د خلکو د ولس مشروع غوښتنو ته او خپله د یو ملي او سیاسي تفاهم زمینه برابره کړي او بالاخره د اصلاحاتو خواته ولاړ سي، چې دا تر ډېره بریده پورې د ولس غوښتنه هم ده، د ځینو سیاسونو هم ده. دویم انتخاب دا دی چې سیاسي محورونه او قدرتونه په واقعي معنا یو ائتلاف او اتحاد خواته لاړ شي چې پر مسایلو واقعي ائتلاف ولري، نه د یوې اونۍ او دوه اونیو ائتلاف، او بالاخره دوی د نړیوال ټولنې اعتبار خپل کړي او پر طالبانو هم د سیاسي فشار وسیله وشي ګرځېدلی. او دریم هغه چې تاسو دواړو مېلمنو په دې بحث کې رد کړ، هغه د جګړې انتخاب دی چې اوس دوه جبهو د مقاومت او د بل او بل تر نامه لاندې دغه انتخاب کړی دی. که چیرې هغه دوه مسایل نتیجه ورنه کړي، فکر نه کوئ چې که دغه دوه حتی د پاکستان په لاس کې هم واوسي، ولې بیا به هم خلک یا ځینې ناچاره راشي او د دوی تایید به وکړي. په دغه دریو کې کومه حل لاره ممکنه ده او امکانات ډېر زیات دي؟ ګورئ ستانکزی صاحب، ډاکټر صاحب په بعضې مسایلو ته اشاره وکړله، ولې د ده د خبرو په امتداد او د خبرو د احترام یو اساسي موضوع دا ده چې افغانستان د اوس په ډېر بد وضعیت کې قرار لري. په ده خاطر چې تاسو هره ورځ ګورئ چې افغانان په فقر کې ژوند کوي. د نړیوال سازمان او نورو نړیوالو سازمانونو راپورونه تاسو ګورئ چې حداقل 20 میلیونه خلک د اوس زیر فقر ژوند کوي، او دا یو لویه مهمه موضوع ده، ځکه چې یو هیواد کې کار نه وي، هغه خلک فقر سره مخ وي، نو طبعا دغه ډلې قوي کیږي. که نن نه دي قوي، سبا ته قوي کیږي. که د افغانستان لپاره صرف دا موږ ووایو چې طالبان د افغانستان په نفع دي او طالبان ښه روان دي، د ما په نظر البته دا ښه موضوع نه ده، ځکه چې افغانستان خو تاسو ګورئ چې په ډېر بد وضعیت کې نن قرار لري. د دواړو همسایګانو لارې تړلې دي، یو همسایه هم په جنګ کې ده، یو د چینو سره موږ نوې لاره تر اوسه هغه معلومه نه ده چې هغه لاره به نتیجه ورکړي، ځکه چې موږ هلته یو لوی تهدید، امنیتي تهدید لرو، د داعش په نامه یا د هر څه په نامه چې نوې جګړې ته راځي. راځم پر دوه مسایلو باندې. صحیح ده چې طالب نن روسانو سره نږدې ده، روسانو رسمیاتو باندې پیژندلي دي، چینایانو سره ښه روابط لري، دوی په یو شکل طالبان حمایه کوي. ولې اصله موضوع دا ده چې روسان هم طالبان پیژني چې له کوم ځای نه راپورته شوي دي، په کوم فکر دي، کومې ډلې ورسره دي او څه غواړي او د چا سره روابط لري. چینایان هم همدغسې
پر دغه مسایلو باندې پوهیږي، ولې صرف د ده لپاره چې وایي د باندې واوسېږي، خو ښه خبر دا ده چې داخل واوسېږي. هغه فارسي کې وایي چې بیرون بلا باشی خوب نیست تا که داخل بلا باشی خوبتر است، که نه؟ نو دا خلک پر ده باندې پوهیږي، طالب سره نږدې شوي دي، دننه پروژې ځینې پروژو باندې دوی تړونونه کړي دي، ځینې فعالیتونه هم لري، ولې په عین حال کې دوی د خپل د امنیت د تشویش لپاره دا کار کړی ده او اوس هم هغه ته متوجه دي، په هغه باندې کار کوي. ولې عین زمان کې دوی د طالب نه دا هم غواړي چې نایان چې ایغوریان چې افغانستان کې په دغه 20 کاله جمهوریت کې د طالب سره جګړه کوله. یو ښه مثال یې موږ ته معلوم ده چې موږ د څرخ ولسوالۍ کې په حضر ولسوالۍ کې بار بار راپورونه موږ خپله لیدلي دي چې دا خلک هلته اوسېدل او د دوی سره میشت او د دوی سره فعالیت کوو. هغه خلک ترې غواړي، ولې که سبا هغه خلک د دوی ونشي کړی چې چینایانو ته یې وسپاري، لکه چې پخوا هم موږ تجربه لرو چې د اسامه لپاره کوم هیوادونه چې غوښتنه درلوده هغه ونسپارل شو په اوله دوره کې، او ټوله دنیا افغانستان ته راغله د خپل د اهدافو لپاره د خلکو ته ضرر ورسوه او بالاخره نتیجه یې همدغه ده چې نن ګورو. نو سبا هم دغه حالت تکراریږي. هغه ډلې چې په افغانستان کې شتون لري د طالب سره د اوس کار کوي، یو ځای دي په افغانستان کې اوسېږي، د دغه ډلو هغه آخري خبره به څه شی وي؟ یعنی دا د افغانستان لپاره د راتلونکي لپاره یو تهدید نشي جوړېدای؟ آیا طالب به پر ده باندې وتوانېږي چې دغه همدغه بحث، همدغه نظر چې تاسو لرئ ستانکزی صاحب، دا ډېر یې لري او وایي چې طالبان هم ډېر مطلوب او مناسب حالت کې نه دي او نه یې اعمال او کړنې داسې دي چې باید تایید شي. خو پوښتنه همدا ده چې بیا نو چاره څه ده؟ 15 کاله تېرېږي تقریبا دا دی او لا هم ټولو جهتونو چې د طالبانو د کړنو سره مخالفت لري، له سیاستونو سره مخالفت لري، تر اوسه پر کړنلارې باندې توافق نه دی کړی چې یا جګړه کوو یا سیاسي فشار راوړو یا جرګه کوو یا څه کوو. چاره څه ده؟ ګورئ ستانکزی صاحب، یو خو د هغه ډلو چې هغه دوی مسلحانه جګړه اعلان کړې ده، هره ورځ تاسې ګورئ د دوی خبرې کې په رسنیو کې که دننه جګړه لري یا نه لري، کیدای شي هره ډله چې یو اعلان کوي طبعا په افغانستان کې په یو کونج کې په یو کلي کې کیدای شي یو څو کسه طرفدار ولري او کیدای شي نن به خاموشي، ولې سبا ته د خلکو د دغه حالت نه د دغه بد حالت نه استفاده کوي، هغه ډله غټیږي. دا اوس تاسو ګورئ د افغانستان خلک حتی حق د ده نه لري چې د حکومت باندې نیوکه وکړي، د افغانستان خلک حق نه لري چې نجونې مکتب ته لاړ شي، د افغانستان خلک حق نه لري، حتی ژورنالستان حق نه لري چې هغه کوم واقعیتونه چې دي هغه ته انعکاس ورکړي. د ټولو نیوز دا 2 ورځې یا یو هفته یا 2 هفتو کې یو 2 کسان چې نیولي دي، دا یو لویه بیلګه ده. او نور همداسې ورته نور مسایل، حتی په دغه نوي اصولنامه کې چې د نکاح او د ښځې د طلاق او د میړه نه جدا کېدل، په دغه بحث کې هم ځینې نورې ستونزې راولاړې شوي دي. یعنی زه دا وایم که افغانستان پر دغه حالت روان وي او طالب هم ووایي چې زه په افغانانو باندې حاکمیت کوم د ټوپک په زور، هیڅوک نه منمه، او هغه تړون چې په دوحه کې کړی ده په هغه مادو ته خدای راونه ګرځېږي، پابنده پاتې نشي، طبعا افغانستان یو نوی بحران ته داخل شوی ده اوس، یعنی نزی داخل شوی ده او دغه بحران به لویږي. هغه همسایګان یا هغه استخباراتي ډلې چې په افغانستان کې خپل اهداف لري، افغانستان به ټوټې ټوټې کی، دا یو واقعیت ده. نو دا مسؤلیت د وکړه به ټول د بالکل همدا پوښتنه ده. یعنی فکر کوئ چې که ناسم ادرسونه دي، که جګړه کوي، که زی د پاکستان لمن تولیږي او یا بل هره ناخواله پیښیږي، اول درجه مسؤلیت یې واکمنو یا طالبان ته ورګرځي. طبعا دا د هر څوک چې په افغانستان باندې حاکمان دي، حاکمیت کوي په خلکو باندې، نو د خلکو هغه اساسي حق او حقوقو ته درناوی ونه کړي، رسیدګي ونه کړي. طبعا افغانان په 80 کال یا 80 کال مخکې هم تاسو لیدلی دي چې د خپل د نفقې لپاره د خپل هغه چې تعلیم نه ده کړی محدود شوي دي، مکتبونه هلته نه وو،
د خلکو په افکارو باندې کار شوی د توپک د پردی ده او زمون د موږ د افغانانو دی او جګړه به کې خپل ورونه به وزني دا یو واقعیت ده او دا وطن به نورم ټوټېږي او دا مسؤلیت د طالب په غاړه ده. زه منحیث د ده چې طالب سره جګړه نه غواړم، یو افغان یم، د طالب په ډیرو مسایلو کې مخالف یم، ولې دغه خبرې هم چې زه کوم د طالب په نس زه د هغه دښمن یم. هغه افغانان چې نن په افغانستان کې جګړه نه غواړي، ولې هغه واقعیتونه چې بیانوي طبعا د دوی په هغه مرامنامه کې د دوی په ټول مسایلو کې چې دوی خبرې کوي هغه دښمنان دي، ولې دا د افغانستان مسله په ده نه حل کېږي چې یو څوک راځي په هغه انتقاد کوي او هغه ته دښمن وایي. ته د افغانستان نن مسؤلیت دی اخیستی د خلکو په خلکو باندې حاکمیت کوي په 40 میلیونو باندې، که د توپک په زوره کې، که د معاملې په زوره کې، د هر لارې نه چې راغلی یې، ولې د دغه ملت د دغه خلکو په مقابل کې ته مسؤلیت لري چې راتلونکي ته هره ورځ ورې یو کال چې تیریږي موږ 40 کاله شاته غورځو په ټولو برخو کې، په حقوقي مسایلو کې، په نورو برخو کې. نو سبا د مسؤلیت د تا په غاړه ده او که بحران هم راځي د طالب په غاړه ده او که دغه خلک هر کم د ته غورځي مسؤلیت د طالب په غاړه ده. ډیره مننه. یو دقیقه فرصت لرو ډاکټر صاحب، تاسو ته د وخت درکو. ځینې ناخوالې که لویږي باید صرف نظر نشي، ځکه زموږ کړنې یا د طالبانو کړنې یا د حالاتو کړنې به بالاخره همغه کوچني مسایل چې تاسو یې صرف نظر کوئ په لویو ګواښونو بدل کړي. اول دا دی چې قطعا د طالبانو نظام یو ایډیل نظام نه دی، اما جنگ د افغانستان د بقا او سلامت لپاره مفید او مؤثر لاره نه دی او فقر دلیل تنها طالب نه دی. په نړیوال انزوا کې نړیوال هم لاس لري. د نړیوال فساد په نتیجه کې افغانستان نړیوال انزوا سره مخامخ شوی. په دې لحاظ هغه خلک چې د افغانستان د ټوټه کولو خوبونه ویني، هغه دوی ته فقط زموږ مشوره دا دی چې په افغانستان کې جنگ د قضیې او د معضلې د حل لاره نه دی. دویم موضوع دلته دا دی که غواړئ چې یو ملي اجماع منځته راسي، د ملي اجماع بنسټ باید خپل افغانان کیږدي، نه د پردیو له ادرسه. د مقاومت جبهه او د ازادۍ جبهه د افغانستان د ملت استازیتوب نه کوي. د مقاومت په خپل وخت کې به له منځه لاړ شي. د افغانستان په د ټول 50 کلن تاریخ کې دومره سراسر حاکمیت په افغانستان کې شتون نه درلود چې نن لري. او په افغانستان کې ټول هغه مسایل چې باید په خبرې وسی، اما جنگ د افغانستان د معضل لاره نه دی. افغانستان د ټوټه کېدو خیالونه فکر کوم واهی وي او افغانستان د ټول ډیره مننه ستانکزی صاحب. یو دقیقه جنبندي د بحث لپاره تاسو هم وخت درکوم مهرباني. ډیره مننه ستانکزی صاحب. مخکې هم زه پر ده باندې راغلم چې طالبان نن د افغانانو په اراضي کې حاکمان دي او هر هغه څه چې راځي د دوی په غاړه وي. او مهمه موضوع دا ده چې طالب باید یو مخصوص ملموس لاره غوره کړي چې تر هغه افغانان راشي په یو ټغر باندې کینی او افغانستان له دغه بحران نه وباسي. که چیرې په دغه حالت پاتې کېږي افغانستان د جګړې خواته ځي او دا به نور هم بدبختۍ د ده په غاړه وي. او هغه معاهده چې په دوحه کې امضا کړې ده هغه ته که راوګرځېږي، نړیوال سازمان په چوکاټ کې د افغانانو سره یو تفاهم ته ورسېږي، یو ملي حکومت جوړ کړي چې په هغه کې ټول اقوام ژوند وکړي، په هغه کې ټول اقوام ځانونه وویني، نو افغانستان به دغه حالات او دغه بحرانونه چې بلکې په منطقه کې یو چانس ده دنه به موږ مثبته ګټه واخلو او دغه بحران نه به ووځو. ډیره مننه کومه دواړو قدرمنو مېلمنو څخه. د بحث موضوع مو د طالبانو وسوال مخالفین یا هغه جبهات او ډلې چې ادعا کوي تازه یې په افغانستان کې تحرکات زیات کړي دي او د طالبانو پر وړاندې جګړه کوي، هغوی تر شا څوک دي، موخې څه دي، څومره موخې د ولس یا د ځینې سیاسي محورونو له هغه موخو سره تطابق لري چې له طالبانو څخه د مشروع غوښتنو په حیث غواړي. آیا دوی همغه موخو لپاره جګړه کوي؟ د دوی ملاتړي څوک دي؟ هغه ادعاوي چې په دې شپو ورځو کې کیږي چې پاکستان دغه ډلې په خپل لاس کې نیولې دي او غواړي چې د وسیلې په توګه د بې ثباتۍ لپاره وکاروي، هغه څومره واقعیت لري؟ او تر ټولو مهمه دا چې ګڼ سیاسي ادرسونه چې جدا له طالبانو سره مخالفت لري ولې لا هم نه دي حاضر شوي چې دغه جنگي حلقات او د دوی فعالیتونه
تایید کړي. یعنی په بله معنا هغوی لا هم د جګړې او د سیاسي فشار ترمنځ سیاسي فشار یا سیاسي تفاهم یا سیاسي دروازه انتخاب کړې ده. ولې پر دغه 2-3 جنگي جبهاتو یا ادرسو باندې باور نشته؟ په دې هکله مېلمنو بحث وکړ. تر بیا مو پاک الله مل.